وګورئ فاروق وردک څه ویلي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله یم چې روغ جوړ به اوس. یو ځل بیا زه د آزاد یوټیوب چینل سره د یو نوي خبر سره تاسو ته هرکلی کوم. په دې هیله چې دا خبر ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. غلام فاروق وردک د طالبان د خوښۍ لپاره د ملي بیرغ څه ډول سپکاوی وکړ. د ترکیې څخه راغلی سراستون شوی غلام فاروق په دې ورځو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو په پایمان کولو ځان طالبان ته نږدې کړی. هغه پرون په یوه تازه مرکه کې وویل چې دا درې رنګه بیرغ موږ او زموږ 40 میلیون ملت ته ډوډۍ نه ورکوي. فاروق چې د وزارت په وخت کې به په غلاو او ترکیه کې په کورونو اخیستو بوختو، د خلکو د ډوډۍ هیڅ غم نه و ورسره، خو اوس ورته د خلکو ګیډه په یاد شوه. مګر غلام فاروق ونه ویل چې سپین بیرغ خلکو ته کومه ډوډۍ ویشي. د غلام دغه غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګون ښودلی او هغه یې د وخت بچی او ګستخان په چپلوس بللی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دغې راپور په اړه څه نظریات لرئ؟ نظریات مو په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. آزاد میډیا.